الله رسول فرمای څوک په دنیا کې ډیر خوبونه کوي په آخرت کې به دا ډیر فقیر یې. تر ټولو لوی فقیر هغه دی د الله رسول فرمای چې په دنیا کې ډیر خوبونه کوي. دا د سپي ژوند نه دی، دا زموږ ځوانان، دا د فیسبوک او دا د موبایل او د آیفون زامن چې تر سهار و دغه موبایل ته د فیسبوک دی، دا مطلب ایډیا نه دی، دا پلانې بس سهار منځ کړي یا نه کړي به داسې بیا دا ټیم خو ساعت 2 بجې دی او بیا 2:30 درو 4 بجو له راپورته شي، بس یو غسل مسل وکي، یو کاټن کپڑا خدای ور کړی دا غواغوندي، بس نستوړي مستوړي وتړي، بس اتر ولګي د باندې راوځي. په دنیا کې تر ټولو ښایسته سړی دا غش کاری او څو زبردست ژوند دی، لیکن د الله رسول فرمایي تر ټولو ناکام ترینه سړی دا. زموږ یقین د الله او د رسول پر خبرو دی سیدا، زموږ یقین زموږ ایمان. صحابه فرمایي، صحابه وای په خدای دې مې قسم موږ ته په دې خبره کې شک را پیدا کېدلی سو چې یاره زه دې د خپل بابا څخه نه یم، چې کوم څوک زه خپل بابا بولم ما ته په دې کې شک پیدا کېدلی سي. دا ډېره اشد خبره ده. اوس به یو سړی وایي چې یاره څونه بده خبره کړې ده د محمد رسول الله په مقابله کې چې واقع بیا بده خبره نه ده، دغسې بده خبره ده، لیکن چې بیا مجلس د محمد رسول الله و کور ته ودرېږي بیا بده خبره نه ده. ول په دې کې موږ ته شک را پیدا کېدلی سو چې زه د خپله پلاره څخه نه یم، زما ادي دې خیانت کړی، نعوذ بالله. خو په دې کې شک نه و چې محمد رسول الله څه فرمایلی و هغه دې هغسې نه وي، په دې کې شک نه و. موږ پیغمبر صلی مبارک صحابه کرام جهاد لره واستول، یوه ته وفرمیل که پر تا مشکل حال رالی جنډۍ پلانې ته ورکه، بل ته وفرمیله، بل ته وفرمیل، څلرم ته نه وفرمیل. نو چې دغه خبرې پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وکړلې نو یو یهودي ویلې ول دا درې سره به شهیدان کېږي. ول د الله رسول ورته وفرمیل که مشکل حال رالی جنډۍ به پلانې ته به لاس ورکړي. او عجبه دا ده قاضي حمید الله جان صاحب رحمه الله زموږ استاد هغه فرمایلی ول دا درې سره صحابه کرام کور ته رالو، وصیت یې وکړي خپل میراث تقسیم شي مې وروښوي ولاړو. بیا چا پوښتنه ځینې وکړه ولې نو دوی خو شل واره جنګ لره تللي یاست، ولې یا د دې واره موږ واپس نه راځو؟ ولې نه راځې؟ خو ته څو واره تللی بېرته رالې؟ ولې د الله رسول اشاره وکړه ول که چیرې مشکل حال رالی نو د مشکل څه مراد چې دی هغه مرګ دی، شهادت. یو هغه درې سره صحابه کرام شهیدان شو، هغه څلرم نه سو شهید چې د الله رسول ورته وفرمیل جنډۍ به پلانې ته ورکړي، هغه ته دا نه دی ویلي که پر تا مشکل حال رالی. دا ولې؟ دا وجه دا ده چې زموږ ایمان بالغیب دی، موږ ایمان د الله رسول وفرمیل خبره خلاصه ده. نو دلته د زما او ستا عمل د زما او ستا لمونځونه نه ده ما ته چې په مسجد کې کوو، دا زما او ستا دپاره ذخیره دي، کلمه شریفه ذخیره ده، د قرآن تلاوت ذخیره دی، د همسایګانو سره ښه کول ذخیره دی، دغسې یو صدقه او خیرات کول دا ذخیره دی. بس صرف زما او ستا د ورتګ ټیم دی، تاخیر دی، دیر دی چې ما تا ورلو د شان بس ما او ستا دپاره پراته دی. عیسی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د دنیا او د آخرت د سفر فرق دی، د دنیا او د آخرت د سفر فرق سته. څه فرق دی؟ فرق دا دی په دنیا کې چې ته ځې ستا سره به شی در سره ستا پاسپورټ، ستا روپۍ، ستا ATM کارت، ستا موبایل، ستا ویزا، دا به ټول در سره وي. او د آخرت دا دی ته بې استه یې وروسته به ته پسې ورځې. دا ما ته چې سهار لمونځ وکړې دا موږ استولی دی، دا اوس لمونځ مې وکړې دا موږ استه وو. داسې زما او ستا په روش کالم تللی دی، وړم کالم تللی دی، لات وړم کالم تللی دی. صحیح سو سفر راته ګوري. نو د الله رسول فرمایي ستا قریبان او عزیزان به هم واپس راسي او ستا مال چې کټ و، یو موټر و، یو پلانۍ چې دی پکې وړی هغه به هم بېرته راسي. تا و خپل ایمان، تا و خپل عمل به سره پاته سئ. نو که د چا زړه غواړي چې ښه عمل اختیار کړي بس خبره خلاصه ده. ما در ټول قبر ډېر کښنی ځای دی، تیاره ده، توره تیاره ده، یو کښنی سروی پکې راځي هغه خلک خټې پسې ورکړي. نو که چیرې زما او ستا سره کلمه شریفه راسره وه په خدای دې مې قسم دا قبر دا رقم روښانه سي لکه په سره غرمه چې دنیا روښانه ده. که زما او ستا سره ایمان او اسلام را سره په خدای قسم دا قبر دومره دراز، دومره عظیم، دومره غټ سي لکه مشرق مغرب شمال جنوب را واخلي. که ایمان را سره که نور سره العیاذ بالله، العیاذ بالله، نعوذ بالله، استغفر الله. هر مؤمن دی الله وساتي، هر مسلمان بلکې هر انسان دی الله وساتي چې هغه بغیر د کلمې مري. الله دې هر انسان ته کلمه ور نصیب کړي چې دغه کلمه نه ور سره سړی مړ شي. دا قبر خو بیا هم هغه دی چې دا مړی پکې کښېږدی په اساني پکې کښېږدي. صحیح سلو. لیکن چې کلمه شریفه نه ور سره بیا به دغه قبر د ده دپاره داسې لکه په مټ کښې یو شی ټینګ ونیسي. تیاره را واخله، یخ را واخله، ګرمي را واخله، وحشت را واخله، هغه یوازې والي تنهایي را واخله چې سړی پکې یوازې
دا چې کله د سړي سره ایمان نه وي ورسره ما ورته چې د ماښام دپاره څومره تیاري کړې ده چې ماښام به څه خورو په خدای قسم کوم د آخرت دپاره هغومره تیاري کړې ده در دې بالا بدبختي چیرې ده چې د ماښام د یوې ګولې دپاره ما ورته یو میلمه راځي حالانکه میلمه خاص قسم والله که لري چې د هغه دپاره موږ کومه تیاري کړې ده د دومره عظیم یقیني ژوند دپاره موږ هغومره تیاري نه ده کړې میلمه و ما تا ته ویلي دي چې زه درځم ما تا ومنله دلته الله او رسول راته ویلي دي چې ستا به دغه مرګ ستا به دغه را روان ژوند دی موږ هغه ته هغونه نه ده منلي دا خپل یو میلمه میسیج را کړی دی هغه مې ومنله دغه دپاره هم تیاري شروع کړه چې الله او رسول څه راته ویل دغه دپاره هم تیاري نه ده شروع کړې دا وجه څه ده وجه دا ده چې زموږ ایمانونه کمزوري دي زموږ یقینونه کمزوري دي موږ دا دنیا چې په سترګو وینو موږ چې کامیابي دایه ده لیکن کامیابي دا نه ده دا دروغ دي حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي هر سړی چې ژوندی دی دا بیده دی اسرائیل علیه السلام چې راشي هغه یې راویښ کړي بس موږ اوس بیده یو اسرائیل علیه السلام ما ورته راویښ شي چې راویښ یې کړو بیا نو خوب نشته که جهنم لره سړی ولاړی هم خوب نشته که جنت لره ولاړی هم خوب نشته ټول عمر به بیا چې شو بیا به ویښ